خوشحاله یم چې د داسې شخصیتونو ډاکټر صاحبانو، مولوي صاحبانو، رئیس صاحبانو، قومندان صاحب او انجینر صاحبانو په مخ کې ولاړ یم او خبرې کوم. ډېر فخر کوم او تاسې د دغه ټولنې اصلي اتلان یې. محترمو حاضرینو، ډاکټري یوازې یوه دنده نه ده، د انسانیت خدمت یو سپېڅلی مسؤلیت دی. تاسو انسانانو ته ژوند ورکوئ، د انسانانو په ژوند ژغورلو کې کومک کوئ، د هغوی دردونه کموئ او ټولنې ته روغتیا ورکوئ. ډاکټر د ټولنې د ملا تیر دی. ډاکټر نه رخصت لري، هر څومره سخته وظیفه چې هر څومره سخت کار چې وي، هر څوک په 4 بجې رخصت لري. یوازې ډاکټر صاحبان دي چې د دوی په 4 بجې بله وظیفه شروع کېږي. نه شپې ته ګوري، نه ورځې ته ګوري، نه باران ته ګوري، نه واورې ته ګوري، نه ګرمي ته ګوري، نه یخني ته ګوري او دوی خپل خدمت پر مخ وړي. دا د تاسو لپاره ډېر د خدمت هغه اصلي لامل او تاسې زموږ اتلان یې. الله مو تل آباد او خوشحاله. ډاکټران یوازې دا نه، دوی سره د خپلې شتمنۍ، مقام او د خپل شخصیت لوړونې یا د نور بزنس باندې دوی فوکس نه وي. د دوی یوازینی فوکس پر دې ده چې د یو انسان ژوند څنګه وژغوري. نو د دغه خدمت پایله تاسو ته الله پاک اجر درکوي او خیر اوسئ. مننه چې دومره خدمت کوئ. که چېرته دا ټولنه ترقي کوي یا یو ملک، یو هېواد په خپو درېږي، دا سالمو خلکو ته ضرورت لري او سالمو خلکو ذمهواري ډاکټر صاحبان په غاړه لري. که په یو ملک کې، په هېواد کې، په یو ټولنه کې هر رقم مشکل راځي، هر سړی تښتي، یوازې ډاکټر ده چې په یو میدان ولاړ وي، یوازې ډاکټر ده چې د هغه مشکل مخه نیسي. لنډ 2 کاله 3 کاله مخکې کورونا تېره سوه، تاسې خلک ولیدل، ټول خلک کرنټین وو، یوازې ډاکټر صاحبانو چې لکه اتلان دي او اتلان به لکه نران په میدان ولاړ او دا میدان ډاکټر صاحبانو وګاټل. د ټولې دنیا ډاکټر صاحبانو، بیا د افغانستان ډاکټر صاحبان ولې ډېر مهم دي؟ په دې چې هغومره وسایل دلته نشته، دوی هر یو په خپل ځان خطره مني خو د مریض خدمت کوي. خیر اوسئ، مننه، الله دې اجر درکړي او الله له دې لا تکړه کړه. د تاسې کامیابی د لوګر کامیابی ده او د لوګر کامیابی د موږ کامیابی ده. کله چې لوګر کامیابه سو، افغانستان به کامیابی. چې افغانستان کامیابه سو، دنیا ته به موږ قدرونه ورکوو. راځو د صدوخان روغتون کې چې کوم خدمتونه مخکې کېږي، په دغه په اړه به زه لږ درته وغږېږم. اول سټي سکین محترم انجینر صاحب وغږېده، هغومره دقیق خو موږ نه سو غږېدی. خیر اوسئ، ټول معلومات انجینر صاحب مخکې کړل. دی پرون ویډیو وکړه او ویډیو په سکرین باندې تاسې ګورئ. دی د سټي سکین برخه ده، د کنټرول شعبه لري، بې د مسؤل کا سیستم. دویم یې د ایکسرې بخش ده. د سټي سکین کنټرول روم یې تا ته ده، د سټي سکین ده، هغه مسؤل کس ده ډاکټر صاحب ارشاد الله وزیري. د بلې کنټرول کمرې د بلې کوټې د کمرې سیستم دی چې د دې نه کنټرولېږي. حتی د مریض باندې غږ هم لګېږي کېږي، کتل کېږي او دا د کمرې سیستم. دا د ایکسرې څانګه ده چې ایکسرې کې ډاکټر زکریا صاحب د ایکسرې خدمات هغه په مخ وړي.
دلته د اورتوپیدي او یا نور د بدن اکسرې چې اخیستل کېږي هغه ځای ده. دغلته بیا چې د غاښونو اکسرې، دغه یا کنټرول روم مسؤل کس یې. ما خو به مخه نه یې بنده کړې. الټراساونډ څانګه، الټراساونډ څانګه کې بیا ډاکټر صاحب سلیم امرخیل صاحب چې الټراساونډ سره سره د صدوخان حکیمی روغتون د داخله څانګې خدمات هم په مخ وړي. ډاکټر صاحب سلیم امرخیل د عمومي داخله څانګه ده، د بیل او پیډي ده. د ماشومانو داخله څانګه دکتور نعمت الله روحانی صاحب د اوپیډي ده. دکتور نعمت الله روحانی. عمومي جراحي څانګه دکتور خالد طیب متخصص د جراحي. لابراتوار څانګه ډاکټر عبدالبصیر سیرت. په لابراتوار کې CBC او نور ټول وسایل پوره لري ماشاءالله. عاجله څانګه ډاکټر نجیب الله دلاوري صاحب. په عاجله څانګه کې ټول خدمات وړاندې کېږي، سره له دې مجهز امبولانس هم لري. عملیات خانه یا اپریشن تھیټر باندې عملیات خانې داخل ده چې دلته یو څو ضروري شیان هم شته. متخصص صاحب خالد طیب. عملیات خانې دوه دي چې یو د بعضې انتاني مرضونو لپاره کارېږي. هم په ویډیو کې ډېر نظر راوستلی. په دې کې 40 یا 50% د سجري نه وروسته موږ ته مناسب کارونه سو چې ویډیو وکړو. عملیاتونه چې تیږې دي او نور مریضان دي کې د هر مریض موبایل شمیره، ادرس، تاریخ چې په کومه ورځ عملیات ترسره شوی. د نوزادانو داخله څانګه دکتور نعمت الله روحانی. د ماشومانو متخصص د ماشومانو نوزادانو بل وطاق ده. نسایي ولادي څانګه متخصصه مسعوده هوتک. مجهز درملتون چې فارمسیست دی محمد یاسین اکبرزی. د روغتون ریاست د صدوخان روغتون رئیس محترم دکتور عنایت الله برهانی صاحب د ریاست مقام ده. د کلینیک کنټرول روم هم کېدای شي له دې چې نه ټول روغتون کنټرول کېږي. دې کې د کمرو سیستم چې لاندې ټول روغتون ترې کنټرول وي. ډېره مننه. ویډیو مو کته خدای دې وکړي چې زړه نه تنګ سوی او تل بریا تاسې اتلان یې، تاسې یې چې موږ یو رب مو ستوري د اسمان کا. مننه ټولو نه. خیر اوسئ.